د پکتيکا والي ډاکتر مجیب الرحمن څمکني د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې تېره ورځ د ولایت ته د وارداتي برېښنا پروژه منظوره شوه او په نږدې راتلونکي کې به ورباندې کار پیل شي. هغه وویل چې د اوس لپاره د ډیزلي برېښنا کارونه هم نهایي شوي او په راتلونکو 2 اونیو کې به یې د ویش چارې پیل شي. څمکني همدارنګه زیاته کړه چې د سولري برېښنا لپاره یې هم د 20 جریبه په شاوخوا کې ځمکه برابره کړي او د یوې میاشتې په موده کې به یې کارونه خلاص شي. د ډیزلي برېښنا لپاره ټول کارونه یې تکمیل شوي دي. انشاءالله په دې راتلونکي 2 اونیو کې به د برېښنا د توزیع عملي کارونه شروع شي او همدارنګه د سولري برېښنا لپاره هم ځای مشخص شوی ده او 20 جریبه ځمکه ورته انتقال شوې ده. سربیره پر دې د پکتیکا والي زیاته کړه چې تېره ورځ له غزني تر شرنې د 15 کیلومتره اوږدوالي په اندازه د انتقالي برېښنا پروژه هم منظوره شوې چې د اسیایي پراختیایي بانک له لوري ورته 80 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د والي په خبره چې دغه 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا ده چې پر 40,000 کورنیو به وویشل شي. خوشبختانه چې تېره ورځ د دې منظوري وشوه 80 میلیونه ډالر د اسیایي پراختیایي بانک د خوا نه د پکتیکا لپاره مشخص شول چې دا په ظرفیت د 300 میګاواټه برېښنا ده او 220 کیلو واټه انتقالي برېښنا راځي چې د دې نه به 40,000 کورنۍ د پکتیکا مستفیدې شي. خو د برېښنا دغه مزي په داسې حال کې د غزني ولایت له ناامنه سیمو پکتیکا ته تېرېږي چې په ځینو سیمو کې ناامني خورا زیاته ده. څمکني د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل بالاخره دې موافقې ته سره ورسېدلو چې تر چاردیواله پورې ساحه به موږ ورته امن کړو چون د غزني ساحه ده خو بیا هم ضرورت د پکتیکا د ولسونو لپاره ده او د چاردیوال نه اخوا به 2 یا 5 پستې ورته جوړې کړي ایجاد به یې کړي. په ورته مهال د پکتیکا د ولایتي شورا وکیل عزیز هم وایي چې اوس مهال پکتیکا کې 1 کیلو واټ په نږدې 55 افغانۍ دی چې خلک او کاروباریان یې په دومره لوړه بیه نشي پلورلی. هغه غوښتنه وکړه چې دغه برېښنا ژر تر ژره پکتیکا ته را انتقال شي تر څو خلک ورڅخه لازمه ګټه پورته کړي. په پکتیکا کې په 55 افغانۍ باندې 1 کیلو واټ ته نو مونږه پکتیکا باندې په خوست ته پکتیا ته غزني ته نور ولایتونو ته برېښنا لارې هغه لاینونه غځېدلي دي او پکتیکا په منځ کې پاتې ده. دا بې انصافي ده، دا بې عدالتي ده. د یادونې وړ دی چې اوس مهال د مرکز په ګډون د پکتیکا په ټولو ښارونو او کلیو کې هیڅ ډول دولتي برېښنا نشته چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څه هم خلکو په وارونو د برېښنا غوښتنه کړې خو تر اوسه یې غوښتنې لا هم یوازې غوښتنې پاتې شوي او حل لار ورته نه ده لټول شوې.